سعودي عربستان په افغانستان کې 100 ښوونځي او د کابل حلقوي سړک جوړوي. سعودي عربستان ته د ولسمشر محمد اشرف غني د رسمي سفر په ترڅ کې د یاد هیواد د صندوق رئیس احمد حقیل الخطبي په افغانستان کې د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د 100 ښوونځیو او کابل حلقوي سړک د جوړولو هوکړې کړې دي. د ارګ له مطبوعاتو دفتر په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې د سعودي پراختیایي صندوق په افغانستان کې د 100 ښوونځیو جوړولو او د کابل حلقوي سړک د یوې برخې جوړولو هوکړې پرون مازدیګر د ولسمشر غني په شتون کې لاسلیک کړي دي چې د دې دواړو پروژو ارزښت کابو 100 میلیونه ډالره کېږي. د انکشاف لپاره د سعودي عربستان د صندوق رئیس احمد الحقیل الخطبي په جدي ښار کې ولسمشر غني سره د ناستې پر مهال وویل په افغانستان کې پر کارموندنې د تمرکز او د تاوتریخوالي د کموالي لپاره موږ د پروژو تمویل ته ژمن یو. ولسمشر غني د انکشاف لپاره د سعودي عربستان د صندوق رئیس څخه د پروژو د تمویل له امله په مننې وویل زموږ موخه دا ده چې افغانستان د دوامداره سیمهیزې همکارۍ او اتصال په مهم مرکز بدل شي. له دې وړاندې سعودي پادشاه ملک سلمان هم د ولسمشر غني سره د لیدنې پر مهال ویلي چې دوی د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي او دلته روانه جګړه یوازې د خبرو له لارې حل وړ ده. ملک سلمان د راتلونکي ولسمشري ټاکنو چې افغانان به پکې په خپل ګډون سره خپل راتلونکي وټاکي مهمې وبللې او د په وینا دا ټاکنې به تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي. دغه راز ولسمشر غني سعودي عربستان ته د سفر پر مهال پرون سهار د اسلامي پراختیایي بانک د رئیس ډاکټر بندار الحجار سره د لیدنې پر مهال په افغانستان کې د 100 بستریز روغتون او 4 کلینیکونو د جوړولو موافقتنامې لاسلیک کړي دي. په دغه کتنه کې هم د افغانستان د اقتصاد ودې پر ځان بسیاینې پانګونې او همدارنګه د انکشاف او کرنې په برخو کې د همکارۍ او افغانستان ته د اوږدمهاله فورونو د ورکړې په اړه خبرې شوې دي. په ټوله کې سعودي عربستان ژمنه کړې ده چې د افغانستان په امن سوله او پرمختګ کې به خپله همکاري کوي. د یادولو وړ د ولسمشر محمد اشرف غني سعودي عربستان ته له 2 ورځني سفر وروسته نن سهار بیرته هیواد ته راستون شوی دی.